د مزار شریف ښار په 5مې ناحیې اړوند فقیر آباد سیمه کې 210 متر سړک باندې د کانکریټ اچولو چارې پیل شوې. دغه سړک د پرانیستې په مراسمو کې د مزار شریف ښاروال، ځینو دولتي ادارو مسؤلانو، د 5مې ناحیې امیر او د سیمې اوسیدونکو ګډون درلود. ښاغلي ښاروال خلکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول یو اړین امر وښود او د ښاریانو ستونزو په حل ټینګار وکړ. یک جای خوشی است الحمدلله. شاید در حکومت گذشته این سرک بسیار وقت مانده باشه تا به امروز کس غمش نمیخورد، کس غمش نخورد. الحمدلله با آمدن امارات تنها این سرک فقیر آباد نیسته، ما 4-5 سرک دیگر هم اینمی تو کانکریت ریزی شروع کردیم که اونا در سر رسیده، ششم سینه‌ای است. یاد سړک په کانکریټ کولو 18 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کیږي. همدارنګه د مزار شریف اوسیدونکي د رغونې په برخه کې د ښاروالۍ فعالیتونه ستایي. د فقیر آباد سړک د مزار شریف ښاروالۍ له هغه منظور شوو 22 پراختیایي پروژو څخه دی چې کار یې اوس پیل شو.